بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه اختر شید یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې پښتو ادب خپرونې سره حاضر یم. هغه یو شاعر لیکلی دی چې انقلاب په قربانۍ او په ایثار دی. انقلاب په قربانۍ او په ایثار دی، قرباني چې څوک کوي هغه سردار دی. او تش په نوم او په ویلو پښتو نه ده، تش په نوم او په ویلو پښتو نه ده، پد ښېګړه توره وفا د پښتو کار دی. ملګرو دا وخت ما سره محترم مجاهد صاحب ناست دی چې دوی تعلق ډېر سره د خپل تعارف سره خپله کوي. خو څنګه چې تاسو ته علم دی چې د پښتونخوا په خاوره کې کم ځای کې تاسو وګورئ نو د پښتونخوا خاوره د شاعرۍ او د پښتو ادب په لحاظ سره ډېره زیاته زرخیزه ده. او زما مقصد دغه پټې مرغلرې چې کومې د غربت د وجې یا د نور څه وجوهات په وجه باندې دنیا ته خپل مخ نشي ښودلی یا هغوی شهرت نشي حاصلولی، هغه ستاسو مخې ته راوستی دي. السلام علیکم. سلامه شي، څنګه حال دی؟ خیر دی؟ ها صاحبه نو تاسو مختصر غوندې تعارف خپلو مینهوالو سره وکړئ. ډېره زیاته مننه له غونډه نه لاول ستاسو. زما مجاهد مې نوم دی او خزان مې تخلص دی ماشاءالله. او د میدان سیمې سره تعلق ساتم. ښه ماشاءالله، ډېره ښه خبره ده. ښه جي نو ملګري به سوچ کوي چې یاره دومره کم عمر کې دا تاسو کسان په پروګرام کې راولي، یا دوی شاعرۍ سره څه تړون شته مو که نه. نو تاسو مینهوالو ته ووایئ چې شاعرۍ سره په څومره وخت کې ستاسو تعلق دی او تړون دی؟ چې د 2010 نه کم از کم 9 کاله کې ښه ماشاءالله. بالکل ښه. نو بل داسې خبره چې ستاسو زیات تر شاعري د چا خوښه ده؟ کوم شاعر لولئ یا کوم مو خوښ دی یا د چا شاعري مو خوښه ده؟ جی بس دانش صاحب شاعري مو خوښه ده. ښه دانش صاحب ماشاءالله. دانش صاحب یقینا تاسو ته شعرونه هم یاد دي؟ یاد دی. ښه ماشاءالله. او خپل کتاب ارادې لرئ یا شته مو کتاب؟ جی کتاب هم کړی دی خو بیا هم داسې لږ هم چاپ کړي دي او شپږ اووه دانې زیات هم نه دي چاپ کړي. دغه کتاب مو شته ماشاءالله. څه نوم مو ورته ورکړی کتاب؟ بس نوم هم ورکړی د خاطرې باڼه، خو داسې په زیاتو توګه مې زبردست. د خاطرې باڼه ماشاءالله دا خو موږ سره ملګري چې دی دا خو به کوي چې پټه مرغله ده، یعنې کتاب هم شته که نه. نو زموږ داسې کشران ملګري دا شو، دا به تاسو نه انشاءالله ډېر څه زده کړي. زه شو خو به هم نه زده کړم، حالانکې زه تاسو ډېر عمر باندې سیوا خو نه تاسو ته فهم ګورو څه به راته ډالۍ کوئ؟ نظم غزل مطلب ده خصوصي تاسو دواړو ته ډالۍ چې مړه جانانه لیونی دې کړمه، مړه جانانه لیونی دې کړمه، زما ارمانه لیونی دې کړمه. ډېر ډېر مننه. د نیمې شپې دې د کوټې نه وایستم، د نیمې شپې دې د کوټې نه وایستم، د کلي خانه لیونی دې کړمه. زبردست. مننه. ګلاب دې رقیب له ورکو ډېر په اسانه لیونی دې کړمه. او ای خلکو نیسئ ټول زه په روانه لیونی یې کړمه. مننه. ارمانونه خاورې مې شو د غم توفانه لیونی دې کړمه. او جیلونه ټول د پښتنو نه ډک دي، جیلونه ټول د پښتنو نه ډک دي، ای پاکستانه لیونی دې کړمه. زبردست یار. ته بیا ووایه چې جیلونه ټول د پښتنو نه ډک دي، حقیقت دی یار. ای پاکستانه لیونی دې کړمه. زبردست. او کډې لمدې شوې زما په شړق بارانه لیونی دې کړمه. کډې لمدې شوې زما په شړق بارانه لیونی دې کړمه. او سبا په زرګر دې خرڅوم،
سبا په زرګر دې خرڅوم د یو چا پیزوانه لیونی دې کړمه. ډېر مننه. او دا یو شعر په خصوصي تاسو ته ډالۍ چې په ځمکه غرور او تکبر کړي جانان، په ځمکه غرور او تکبر کړي جانان، درخطی نشم اسمانه لیونی دې کړمه. زبردست ډېر مننه، د ټولو مننه. ویل یې زه په سپرلي مین یم مړه خزانه لیونی دې کړمه. ویل یې زه په سپرلي مین یم سپرلي مین یم مړه خزانه لیونی دې کړمه. ډېر زبردست، ډېر ماشاءالله ډېر ښه سوچ لرئ. او زموږ دعا ده او د سره هیلې دي چې الله جل شانه دې تاسو ته نور هم فهم پوهه او شاعرۍ کې ترقي درکړي. نور اوس اذان لګیا دی، د ماښام شروع شو، نو د پروګرام نه خپرونه بله کې به انشاءالله راځو ملګرو سره ملاقات کوو، ځکه د مانځه ټایم هم دی. او زمونږ اختر صاحب چې دی او دا زمونږ مجاهد خزان صاحب او زما کیمرامین بالخصوص زمونږ ورور محترم کفایت، زه ورته د مینې نه نزاکت وایم کفایت. نو کفایت ورور ستا هم ډېر یو جهان مننه. دا ټول ماشاءالله مونځداره دي، الله دې مادام توفیق راکړي. لمونځ کوو، بل وخت به انشاءالله تاسو سره راځو او پروګرام به کوو. ستاسو یو جهان مننه.